اسلامي امارت څخه موږ ډېر منندوی یو چې دغه دواوې دغه بې کیفیته دواوې وسوځل شي. دا به د ولس ته هم فایده وي، د ښاریانو به هم فایده وي. نو دا خو ډېر ښه کار دی. بس روزمره شکل سره تر وخت تېر شال که دوا یې ټولېږي نو بیا چې سوځل کېږي قانون څخه د سټورو څخه بدی ته د هېواد مو هلې ګډه شر پکار دی د دې خاورې په لمن کې د ګلونو کار پکار دی. د ښاریانو د روغتیا خوندي ساتل او د باکیفیته توکو برابرول د کندهار ښاروالي او اړوند ادارو له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. په همدې موخه د مستهلکینو د ملاتړ کمیسیون د خپلو دوامدارو څارنو او ګډو کمپاینونو په ترڅ کې د تیرو 3 میاشتو په موده کې له کندهار ښار او ولسوالیو څخه 6,000 کارټنه تر وختیر درمل، 45 ټنه بېلابېل تر وختیر او بې کیفیته خوراکي توکي او 3.5 ټنه بې کیفیته ډیزل راټول او له ښاره لیرې په خوندي ډول له منځه یوړل. ښاروالۍ والا د جون خدای خیر ورکړي، نور ارګانو د جون خدای خیر ورکړي چې ورور جان د بې کیفیته دوا د وختي دوا وسوځله. د ښاریانو او د ټیکهدارانو د خلکو څوم دغه هیله لرو چې باید رایه نه وړي بل وخت او باید وسوځل شي دا دوا. دا اقدام د دې لپاره ترسره شوی څو د بې کیفیته او زیانمنونکو توکو د پلور او استعمال مخه ونیول شي، د ښاریانو روغتیا خوندي پاتې شي او په بازارونو کې د کیفیت او باور فضا نور هم پیاوړې شي. د مستهلکینو د ملاتړ کمیسیون ټینګار کوي چې د بازارونو څارنه او ورته کمپاینونه به په دوامداره توګه روان وي او له ټولو سوداګرو او دوکاندارانو غوښتنه کوي چې د تر وختیر او بې کیفیته خوراکي او غیر خوراکي توکو له پلور څخه په کلکه ډډه وکړي. د ټولو تجارانو څخه زموږ غوښتنه ده که د دوا تجاران، د درملو تجاران دي او که د خوراکي توکو تجاران دي، د هغو څخه مو دا غوښتنه ده چې د خپل شان تر تاریخ تېر نه کړي. که چیرې تاریخ تېرۍ ته نږدې شوي وي باید د هغه وخت ژر نورو مسلمانانو ته یا شفاخانو ته خپله ورکړي چې هغه د دې څخه استفاده واخلي. او په دوهم قدم کې مو د ټولو څه دا غوښتنه ده چې تر تاریخ تېر شول زموږ د مستهلکینو کمیسیون ته باید حواله کړي چې موږ داسې د دوی په حضور کې د منځه یوسو.